شروع کوو را به سم نوټ پډ ته او موږ به یو څه دا یو نیوز ویب سایټ به جوړول غواړو. نیوز ویب سایټ کې به داسې شیان نیسي په دې کې به لاګین فارم به وي او همداسې ټرسټ سیستم بیانوي. ټرسټ سیستم به جوړوو، هغه کې به پوسټونه کېږي، پوسټ به لکه ډسیبل او دغه مثلا پوسټ به هایډ کوو یا نور مثلا د هغې کې ویو سیستم همداسې صلاحیتونه به ورکوو، ډېر کارونه به په دې کوو. تاسې زه مطمئن یم که چیرې تاسو دا پروژه در سره ښه صحیح تعقیب کوئ، څنګه چې زه کار کوم تاسې هم داسې کار وکئ، نو مطمئن یم چې تاسو به هر رقم پروژه په ویب سایټ کې جوړولی اوسئ، هغه که هر رقم ډیټابیس وي یا هم ویب سایټ وي تاسې به جوړولی اوسئ. راځم داسې کومه خپل رابسمه زم htdocs فولډر ته او دلته به یو فولډر واخلم، کنټرول شفټ ان او دلته به نیوز په نوم یو فولډر به واخلم. نیوز په نوم مې فولډر واخیسته. څنګه چې زه کار کوم تاسې هم همیشه چې یو پروژه شروع کوئ همداسې کارونه به کوئ لکه څنګه چې زه داسې کارونه کوم. مثلا ما اوس یو فولډر علیحده واخیسته، په دې کې نور کوم فولډرونه اخلم، نور کوم کانټینټ شیان اخلم، همیشه به تاسې پروژه همداسې شروع کوئ. ښه راځم دلته دوه دانې فولډرونه اخلم. یو فولډر اخلم د ایسټس په نوم، ایسټس. اوس دا وایم چې ولې دا ایسټس په نوم فولډر اخلم. ایسټس کې بیا یو بل یو ایسټس کې به هغه شیان اچو چې موږ ته پکارېږي، لکه موږ ته سی اس اس پکار ده، جاوا سکرپټ پکار ده، همداسې ایمیجز پکار دي. نو دلته به همیشه موږ څه د شیان پاک منظم یو فایل کې ږدو. مثلا که یو بل څوک راځي موږ کوډ ګوري نو هغه هم په اسانۍ سره پې پوهېږي. مثلا موږ دا ویب سایټ بل چاته ورسپارو یا دا ډیټابیس بل چاته ورسپارو نو هغه به هم پې پوهېږي. نو هر شی به منظم اچو. نو دلته یو فولډر اخلم د ایمیجز په نوم او یو بل فولډر اخلم همدلته کنټرول شفټ ان او دلته سی اس اس په نوم یو بل فولډر اخلم کنټرول شفټ ان د جاوا سکرپټ په نوم. ښه نو تاسې ګورئ نیوز کې ما تر اوسه یو دانه فولډر اخیستی ایسټس په نوم، په ایسټس کې مې 3 فولډر اخیستي، جاوا سکرپټ او ایمیجز او سی اس اس. نو سی اس اس ته راځم، موږ په دې کې به بوتسټرپ یوز کوو چې موږ ډیزاین په اسانۍ شکل سره مخ ته لاړ سي. نو د اول باید د بوتسټرپ فایل راواخلو. نو بوتسټرپ فایل ما دلته ما سره په هغه کې موجود ده. نو رابسم دلته بوتسټرپ ته او بوت ته او دلته بوتسټرپ ډاټ سی اس اس دغه فایل به راواخلم او خپله پروژې ته به یې اضافه کړم. ښه نو دا فایل کنټرول سی دا فایل به زه راواخلم او خپلې پروژې ته به اضافه کړم. نو رابسمه سی ډرایو ته او زم ته او htdocs ته او نیوز ته او بیا ایسټس ته او سی اس اس ته او دلته به دا پیسټ کړم. نو ګورئ ما د بوتسټرپ فایل راواخل. بوتسټرپ یو د جاوا سکرپټ فایل هم درلوده، نو هغه د جاوا سکرپټ فایل به هم راواخلو. نو جاوا سکرپټ فایل هم دلته شته، دا کنټرول سی دا به کاپي کړم او عمقه فایل ته به واچوم، نیوز ته او ایسټس ته او د جاوا سکرپټ. د جاوا سکرپټ کې به موږ د جاوا سکرپټ فایلونه اچو. ګورئ هر څه موږ ته منظم دي. سی اس اس کې د سی اس اس فایلونه دي، جاوا سکرپټ کې د جاوا سکرپټ، ایمیجز کې به موږ ایمیجز اچو. نو رابسم سی اس اس کې یو بل فایل به زه واخلم، رایټ کلیک او نیو ډاکومنټ، دلته به کسټوم ډاټ سی اس اس. ګوره ډاټ سی اس اس دا ایکسټنشن. اوس ما ته وایي آیا ته ایکسټنشن تغیرول غواړې؟ زه ورته وایم یس و. ایکسټنشن مې چېرته تغیر کړه. که چېرته تاسو ته ایکسټنشن نه ښکاري نو تاسې به راسئ داسې کنټرول پینل ته به راسئ، کنټرول او دلته به راسئ فایل ایکسپلورر آپشن یا فولډر آپشن ته به راسئ او دلته به ویو ته راسئ او هاید ایکسټنشن به تاسو ته ان چکي، تاسې به دا ان چک کوئ، دغونه کار به وکئ. نو تاسو به دا کار اسانه شي. ښه نو ما بوتسټرپ ډاټ سی اس اس کې بوتسټرپ فایل دی او کسټوم ډاټ سی اس اس کې به موږ خپله سی اس اس په کارېږي، خپله به د سی اس اس کوډ کوو. یو بل شی چې ما ته په کار دی په دې پروژه کې هغه یو دانه فاونډ د پښتو فاونډ. نو زه به همداسې وکړم، دلته ما سره یو دانه فاونډ د پښتو رابسم دلته سی اس اس ته. نو تاسې ګورئ دلته ما سره پښتو فاونډ ده، دا به م زه چې کومه کاپي به یې کومه او خپلې پروژې ته به یې راولم. رابسمه اوس زم ته
او ایچ ټي ډاکس ته او نیوز ته را به سم سیټس ته او سی اس اس کې به دا واچو صحیح ده دا فونټ مې دلته واچو نو موږ به دا پښتو فونټ یوز کوو خپل ویب سایټ بله خبر موږ شاید آیکنونه هم راواخلو چې به راواخلو آیکنونه خو موږ معمولا له فونټ هاوسم څخه راخلو نو د فونټ هاوسم هم یو فایل وي د سی اس اس فایل وي نو هغه فایل به موږ راواخلو نو را به سم نو تاسو ګورئ دلته ما سره فونټ هاوسم فایل د all ډاټ سی اس اس دا به هم زه راواخلم خپلې پروژې ته نو هغه به هم خپلې پروژې ته راواخلو نو را به سم سیټس ته و سی اس اس ته و دلته به دا پیسټ کړم دا all ډاټ سی اس اس دا د فونټ هاوسم فایل ده ښه فونټ هاوسم یو بل فولډر هم درلوده چې هغه باید له دې فولډر نه یو فولډر د باندې و نو هغه به هم راواخلو نو دلته موږ سره ویب فاونډ په نوم ده ویب فاونډ ده نو هغه به هم راواخلو ګوره هغه ویب فاونډ باید له دې نه یو فولډر د باندې وي لکه دلته فونټ هاوسم فایل دلته د هغه باید یو فولډر د شاته وي دقه هلته به یې واچو ښه نو موږ فونټ هاوسم هر شی جوړ شو اوس دلته ګورئ ما تر اوسه څه شی کړي دي نیوز په نوم فولډر مې اخیستی ایچ ټي ډاک چې دې کې مې سیټس اخیستی سی اس اس کې دا د فونټ هاوسم فایل ده دا د موږ سره فاونډ ده دا د بوسټرپ فایل ده او دا موږ خپله سی اس اس کوو چې دې کې هېڅ شی هم نشته دي او دې کې ګورئ تاسې ګورئ دې کې د بوسټرپ دا شیان دي پکې ښه او دا مې تشریح کړل نو ایمیجز کې به موږ سره عکسونه ایسي چې نسته جاوا سکرپټ کې موږ سره د بوسټرپ جاوا سکرپټ ده او ویب فاونډ کې موږ سره دا د فونټ هاوسم شیان دي دا بیا تاسو ته ولیکم ښه نو نیوز کې تنها موږ سره سیټس په نوم فولډر دی یو بل فولډر به واخلم کامان هغه شیان چې موږ سره مشترک دي لکه څنګه مشترک لکه تاسو ته ما انکلوډ ویلی و لینک نو موږ همیشه به لینک جوړو نو هغه به په یو فایل کې اچو هغه شیان چې مشترک دي هغه به په دلته اچو نو را به سم دلته او دا فولډر به زه په وي ایس کوډ کې خلاص کړم را به سم اوپن فولډر ته سی ډرایو ته او زم ته او ایچ ټي ډاکس ته او نیوز نو تاسې ګورئ دلته موږ سره دوه فولډر دی دا مې خلاص کړ نو ګورئ بیا دلته درته تشریح کوم چې سیټس کې موږ سره دا شیان دي او کامان کې موږ سره هېڅ شی هم نشته نو زه به دلته راسم ګورئ دې فولډر باندې مې کلیک نه ده کړی ښه بیرون کلیک کوم چې خپل نیوز کې دا شی جوړ شي را به سم دلته یې به فایل واخلم index ډاټ پی ایچ پي نو ګورئ index ډاټ پی ایچ پي ما څه دا د فولډرونه بیرون اخیستی ده ښه دا څنګه بیرون اخلي دلته به دا خارج به کلیک وکړئ فولډرو باندې به کلیک نه کوئ دلته دا خالي کړي نو را به سم دلته به خپل HTML فایل به واخلو HTML فایل به واخلو او په دې کې زه شی کوم لینک جوړوم ټول لینکونه جوړوم نو داسې به وکړو دلته به دا ټول لینکونه زه چې کومه جوړ به کړم نو لینک اول به لینک سی اس اس اول به بوسټرپ سره لینک جوړ کړو نو بوسټرپ مونږ بوسټرپ په چش کې ده سیټس کې ده او سی اس اس کې ده او دلته ده نو همغه مکمل ادرس به ورکړو ورته وایم سیټس ته لاړ شه سیټس نه بعد سی اس اس ته لاړ شه او هغې نه بعد بوټسټرپ ډاټ سی اس اس دا موږ سره جوړ شو کنټرول سی کنټرول وي همداسې ورته وایم سی اس اس ته لاړ شه هغې کې یو بل فایل د کسټوم ډاټ سی اس اس بل فونټ هاوسم سی اس اس دا هغه به هم راواخلو هغه هم آل ډاټ سی اس اس په نوم نو دا موږ لینکونه جوړ کړل را به سم جاوا سکرپټ به هم لینک کړو سکرپټ اس آر سکرپټ او دلته به اس آر سی ورکړو هغه د بوسټرپ جاوا سکرپټ به هم لینک کړو نو هغه موږ سره چېرته موجود ده سیټس کې او جی اس کې او بیا بوټسټرپ ډاټ مین ډاټ جی اس په نوم ده فکر کوم که زه راسم سیټس ته او جی اس ته بوسټرپ ډاټ مین ډاټ جی اس نو دلته به زه یو باډي کې ګوره دا داخل دی باډي کې دلته به زه یو دانې H1 واخلم ورته لیکم ویلکم ښه را به سم اوس کروم ته لوکل هوسټ نه بعد چیرته نیوز ته نو تاسې ګورئ موږ سره ویلکم راغی را به سم دا ټول لینکونه به چک کړم نو ویو پیج سورس ته به راسم په دې لینک هم کلیک کوم ګوره خلاص شو موږ سره ناټ فاونډ یې که وویلې تاسو ته نو تاسو لینک نه ده جوړ
نو را بسم کسټم ډاټ سی اس اس کې هیڅ شی موږ سره نشته ځکه هغه هلته موږ چې لیکلي نه دي لا خو ناټ فاونډ یې که تاسو ته ویلې پوسټ تاسې لینک جوړ نه ده ال ډاټ سی اس اس ته م راځم هېڅ مشکل نشته ده نو دا موږ سره جوړ سو ښه په دې به هم کلیک وکړو ګورې دلته هم ناټ فاونډ ونه ویلې ټول لینکونه موږ سره جوړ دي نو دا د بوتسټرپ دا د موږ د ویب سایټ پاسنۍ برخه ده او دا کتنۍ برخه ده ګوره موږ سره ویب سایټ زه تاسو ته ښیم سپینډ ته راسم دا مثلا موږ سره ویب سایټ دا د ویب سایټ پاسنۍ برخه هیډر او دا د ویب سایټ کتنۍ برخه چې دا دواړه همیشه لکه تکراریږي په نورو صفحو کې تکراریږي نو دا کتنۍ برخه هم تکراریږي نو دا به موږ په یو فایل کې واچو دا به موږ فایل کې واچو دې مابینځ کې به شیان لیکو هغه به هم خپله راځي دا به هم خپله راځي نو دا به هم په یو فایل کې واچو انکلوډ کوو به دا به هم انکلوډ کوو لکه څنګه چې ما تاسو انکلوډ کار کړی و نو داسې به وکړم زه دا موږ سره دا صفحه ده index ډاټ پی ایچ پي دا باډي نه پورته دا ویب سایټ پاسنۍ برخه ده نو دا به هم کنټرول ایکس به کم کنټرول ایکس او را بسم کمان فولډر باندې به کلیک کم کمان فولډر باندې به کلیک کړه دلته به غواړئ کمان فولډر باندې به کلیک کړه او را بسم دلته به کلیک کړه دلته به یو فایل به واخلم هیډر ډاټ پی ایچ پي دا فایل تاسو په زړه د ار نوم څه ورکوي خو ما دا نوم ورک کمان فولډر کې مې هیډر ډاټ پی ایچ پي په نوم فایل واخیسته او دا مې دلته واچو ښه بل په کمان فولډر کې بیا کلیک کوم کمان فولډر باندې بیا کلیک کوم او راځم فوټر ډاټ پی ایچ پي په نوم یو فایل اخلم فوټر ډاټ پی ایچ پي نو فوټر ډاټ پی ایچ پي کې به دې دا کتنۍ برخه ده دغه کتنۍ برخه ده که نه دا به واچو کنټرول ایکس او دلته به راسم دا به دلته واچو نو ګورې اوس که زه راسم د انډکس ډاټ پی ایچ پي ته انډکس ډاټ پی ایچ پي ته راسم موږ سره دا داسې ښکاري ځکه پاس ویلکم نه پاس هیڅ شی نشته خو موږ به داسې کوو چې دا به دلته کاپي کوو به یې کوډ دلته به راخلو پیسټ کوو به نو هغې لپاره موږ یو فنکشن ویلی دی انکلوډ په نوم نو ورته وایم انکلوډ شامل که موږ ته ښه انکلوډ پی ایچ پي فنکشن ده نو هغه به موږ په پی ایچ پي داخل کې لیکو ښه ورته وایم انکلوډ کا موږ ته چې انکلوډ کا کمان فولډر کې هیډر ډاټ پی ایچ پي ده دا موږ سره انکلوډ کا نو ډایرکټ به هغه موږ سره انکلوډ سي دا موږ سره انکلوډ او آخر کې ورته وایم انکلوډ کا دا انکلوډ خو د پی ایچ پي فنکشن ده دلته به پی ایچ پي خلاصه کوو نو انکلوډ کا موږ سره انکلوډ کمان کې فوټر ډاټ پی ایچ پي هغه به موږ سره انکلوډ سي نو که زه راسم اوس صفحه ریفرش کړم ګورې پاسې چی نسته ښه که زه راسم پاسې دا شی راغلل او که ته دا شی دا چې په اساس راغلل دا د انکلوډ په اساس که زه اوس دا هم ریفرش کړم نو موږ سره هر شي دلته دا ګوره فاونټ یې مو واخیسته دی بوتسټرپ فاونټ اوس موږ پښتو ویب سایټ جوړول غواړو موږ چې هر شی لیکو هغه باید راسته طرف ته راسي نو پښتو لیکل غواړو که نه نو هغې لپاره به داسې وکړو را بسو خپل سی اس اس فولډر ته بوتسټرپ ډاټ سی اس اس ته به راسو دلته به تاسې باډي ته به راسئ باډي دا باډي دلته به ډایرکشن نه ده ډایرکشن آر ټي ال به واخلو آر ټي ال او آخر کې به نه ده آخر کې به ولیکو ټیکسټ الاین رایټ ته کا اندقونه کار به وکړو اوس که زه راسم دا صفحه ریفرش کړم نو دا موږ سره څو وارې دا ما د کروم مشکل ده ښه څو وارې زه صفحه که زه راسم ویو پیج سورس ته راسم او بوتسټرپ ډاټ سی اس اس ته راسم دلته باډي کې باید موږ سره ګوره دا کوډ دلته نه ده راغلی ځکه دا ما کروم لږ ضعیفه ده نو که زه راسم بیا ریفرش کړم ګوره دلته م راغی اوس دا مې یو څو وارې ریفرش کړو ښه ځه خیر دا به دلته راسي دا صفحې به بندې کړو دا به بنده کم او له سره به راسو لوکل هوست ته او نیوز ته نو ګورې دا ما له سره خلاص که تاسو دا صفحه راغلو تاسو ته اول وار کې شاید راسي ما کروم لږ مشکل لري خیر نو ګورې موږ ته هر شی دې خوا ته راځي نو دا کار هم موږ وکړه
بل اوس به داسې کوو موږ به یو دانه ویب سایټ لپاره یو نیو بار راخلو پاسنۍ برخه مینو برخه نو موږ خو بوسترپ یوز کوو نو زه به راسم دلته بوسترپ آفلاین ته او انډکس ډاټ ایچ ټي ایم ایل ته نو یا تاسو داسې وکړئ ګیټ بوسترپ ډاټ کام ته لاړ شئ ویب سایټ د انټرنیټ لارې به لاړ شئ ګیټ بوسترپ ډاټ کام ته به لاړ شئ تاسو ویب سایټ ما خو انټرنیټ اوس نشته ده نه راځي نو تاسو به همداسې صفحه راسي بیا هلته به تاسو به داسې صفحه راځي تاسو ته به get bootstrap.com سیمه لیکي تاسو به داسې صفحه راځي نو هلته به ډاکس باندې به کلیک کوئ نو ما بوسترپ کې چا ویلی ما بوسترپ ویډیوګانې هغه په پیږي په دې باندې ښه نو دلته به ډاکس باندې سم کلیک کړه دلته به راسي کمپوننټس برخې ته او دلته به نیو بار پیدا کوي نیو بار دغه ده نیو بار نو نیو بار ته به راسو موږ سره داسې یو نیو بار پکار ده دا رقم دا کوډ به یې کاپي کوو بوسترپ خو مخکې له مخکې شیان جوړ کړي دي را بسو هیډر ته دا د موږ د ویب سایټ پاسنۍ برخه ده نو هیډر ته به راسو دا به دلته پیسټ کړم اوس ګورئ پیسټ مې کړ نو که زه راسم اوس دا صفحه د موږ ویب سایټ صفحه ریفرش کوو نو ګورئ موږ سره دلته پاس هیډر برخه راغله نو موږ کار تر دې جي پورې صحیح مخکې ځي نو موږ به داسې کوو دا سرچ آپشن به دې نه ورکوو دا به ورکوو او دا مینوګانې به مانه سره راولو ښه نو دې کار لپاره به داسې وکړم اول خو به دا نیو بار په ځای به زه ولیکم موږ به خپل ویب سایټ ته یو نوم ورکړم مثلا نوم به ورکړمه پاڼه ښه پاڼه ټکی کام مثلا دا نوم مې ورکړ نو موږ سره دلته راغی پاڼه ټکی کام او بل هغه سرچ آپشن به موږ ورکوو سرچ آپشن به موږ ورکوو دغه مکمل فارم ده ګورئ دلته که زه راسم تاسې وګورئ دا مکمل فارم ده دا فارم به موږ دجنه ډیلیټ کوو نو که زه راسم اوس دا صفحه ریفرش کړم دا به موږ سره ورک شي نو ګورئ دا موږ سره ورک شو ښه دا مینوګانې به منځته راولو دا مینوګانې منځته راوستل لپاره به داسې به وکړو دې نیو هغه لینک به پیدا کړو نو ګورئ دا دلته نیو بار دا ټولې مینوګانې دلته موقعیت لري هوم ده او لینکس ده او دا شی دي نو ګورئ دلته ام ای اټو ده زه به دا ام ایکس اټو وکړم ام ایکس اټو دا به اتومات موږ ته منځته راسي ګورئ دا موږ سره منځته را دلته ډراپ ډاون مینو ده دا ډراپ ډاون مینو به هم موږ ته نه ورکوو دا موږ ته نه ده پکار نو دا مکمل ډراپ ډاون ده ګوره نیو آیټم بیا ډراپ ډاون یې لیکلی ته دقه جي پورې ده نیو آیټمه پورې نیو آیټم یعنې د نیو بار یو آیټم ده نو که زه راسم دا ډراپ ډاون هم موږ سره ډیلیټ شو دا هم لینک او ډسیبلډ پاتې شو ښه نو هم په ځای به موږ لیکو کور پاڼه کور به لیکو او لینک په ځای به موږ لیکو هغه مثلا خبرونه او ډسیبلډ په ځای به لیکو غړي مثلا چاسې هغه او بل یو بل نیو آیټم به اضافه کو نیو آیټم ګورئ دا نیو آیټم دا ګورئ یو کړه هغه ده ګورئ خبرونه هم دلته یو الای کې نیول سوی بیا ای کې نو همداسې به هم دا یو نیو آیټم به کنټرول سی کاپي به یې کړم دلته به راسم یو بل دانه به مو واخلم غړي په ځای به ولیکم زموږ په اړه مثلا دا به موږ به تغییروو او بل دا ګورئ دا خړ غوندې دي او دا داسې خړ غوندې ده دا دوه دانې دا ځکه دا ډسیبل دي کار نه کوي لینک کلیک پې کار نه کوي دا ګوره کلیک کار نه کوي ځکه دلته یو کلاس پې لګېدلی دی ډسیبل دا د بوسترپ یو کلاس پې لګېدلی چې دا ډسیبل کېږي نو دا ډسیبل به هم زه دې نه لرې کوم نو دې پورې موږ دا کار مخکې بوت ښه دغه کې به لاګین برخه به هم راولو په یو کلیک کو باید موږ ته لاګین فارم راسي او بل باندې کلیک کو راجستر راسي نو هغې لپاره به داسې وکړم زه دې لپاره به داسې وکړو دلته به موږ یو دانه دیو به واخلو ګورئ دې یو ایل نه کته به اخلو دلته به یو دیو واخلم او دیو کې به یو دانه همدغه نیو آیټم غوندې یو شی واخلم کنټرول سی او دلته به یې پیسټ کړم او بیا کنټرول وی دوه دانې مې نیو آیټم پیسټ کړل نو که زه راسم دلته زموږ په اړه ده دا زموږ په اړه به لرې کړم لیکم نوی ګډون جوړول نوی ګډون یعنې نوی اکاونټ به څوک جوړوي نوی ګډون او دلته به هغه کو دا خط به
پاک کو دا پښتو خط داسې انتخاب کو دا او زه به داسې انتخاب کم او دلته به ولیکم داخلېدل څوک چې مخکې له مخکې اکاونټ جوړ کړی هغه به داخلېدل ولیږي نو څوک چې اکاونټ نه لري هغه به نوی ګډون وایي بیا به داسې خو نو دا موږ سره داسې راغله یا داسې به وکړو دا نیو آیټم به بیخي دا ترې لرې وکړو داسې به کړو دا الای دا به مکمل لرې کړو دا الای مې لرې کړه نو ما دلته دیو واخیسته و دا ته نه دا دلته مې یو خالص دیو واخیسته هغه له الای مې ته لرې کړل نو هغه داسې هغه یې راوستل نو که زه راسم اوس موږ سره دا شکل کې راغله ښه دا به هم داسې وکړو دا به هم دې بار ته شامل کړو کنټرول ایکس به یې کړم نو کنټرول ایکس دا به هم دلته واچوو نو دا هم دلته راځي خیر دا به داسې وکړو کنټرول ایکس دغه دیو نه به یې کته واچوو دغه دیو ګورې یویل ده بیا هغې نه لاندې راغله دلته دا موږ سره دې برخې ته مالې راسي دا دلته دلته دا ځکه راځي چې دلته کلاس پې لګېدلی د نیو لینک دا به دې نه لرې کوه دا کلاس به دې نه لرې کوو نو که زه راسم اوس صفحه ریفرش کړم موږ سره جوړ شو نوی ګډون او داخلېدل ښه دا ډیزاین موږ سره وسو راځو خپل ویب سایټ ته به هغه فونټ چې موږ اخیستی دا فونټ به ورواچوو نو موږ به کسټوم ډاټ سی ایس ایس نه دا فونټ ورواچوو نو فونټ خو تاسې سی ایس ایس کې ویلی داسې دا څنګه فونټ ورواچوو نو دلته به راسم کسټوم ډاټ سی ایس ایس فایل ته راغلم فونټ فیس او فونټ فیس ته راغلم دلته فونټ فیملی ورکو دا تاسې به ولیکئ فونټ فیملی دلته به یو نوم ورکو نوم به ورکړم مای فونټ او اوس به دلته ادرس ورکړئ ادرس نوم یې چې د دا دواړه یې څنګ په څنګ دي نو دلته به ولیکم هماغه نوم به یې راواخلم ګوره با هیج ګوره هماغه نوم مې یا داسې به وکړم چې F2 په وهم انتخاب مې که F2 وهم کنټرول A ټول انتخاب شو کنټرول C ټول مې کاپي کړه را بسم دا اوس پاک کړم او دا نوم بل ته پیسټ کړم نو دا لینک موږ جوړ کړ اوس دا څنګه اپلای کو آل سلیکټر به واخلو او دلته به ورکړو اوس فونټ فیملی دا ټول فونټ فیملی د چی واخلي مای فونټ اقا دلته چې ما کوم نوم ورکړی دلته نوم ورکړه نو دا به فونټ اوس دا واخلي او دلته به هم دا ډایرکشن به دې سی ایس ایس کې به هم ډایرکشن نه ده ډایرکشن به آر ټي ایل واخلو او ټیکسټ الاین به دلته هم چی واخلو رایټ واخلو نو که زه راسم اوس تاسې ګورئ دې فونټ تغییر شو که تغییر نه شو تغییر شو نو دا موږ سره یو ښه ښایسته فونټ راغی ښه داسې کار کول په کار دي ګورئ دا دې کوم دا غړي نه ده دا غړي کار نه کوي دې باندې هغه نه راځي دغه مشکل به مو ګورو غړي نیو لینک دا ځکه اچ نه لري دا اچ نه لري نو دې ته به هم اچ ورکو اچ خالی به یې پرېږدو اوس داسې دا رقم نښه به ورکړو دې کې به بیا موږ تغیرات راولو اچ دې ته به هم اچ ورکړو لینک هایپر ریفرنس نو زه که راسم اوس او دې باندې ودرېږم نو دلته باندې هم لینک راځي ښه ګورې دلته کور مخکې له مخکې داسې فعال غوندې ده که نه رنګ یې فرق کوي دا ځکه فرق کوي رنګ یې چې دلته یو کلاس پې لګېدلی ده د کور باندې اکټیو دا نو دا موږ سره دې شکل کې راغلی ښه او بل دغه نوی ګډون او داخلېدل ترمنځ به فاصله ورکو را بسم دلته نوی ګډون چیرته ده دلته ده دیش کې دې ته به اچ ورکو هایپر ریفرنس اوس به لینک نه ورکو بیا به بله صفحې سره لینک کو اچ به ورکو داسې ښه او بل ما ویل دې ترمنځ باید فاصله ورکو نو یو بوسټاپ له لارې به فاصله ورکو دغه به ورکړم ام ایکس مارجن به ورکړم 2 او دې ته به هم کلاس مارجن ام ایکس 2 نو که زه راسم دا هغه کړم نو موږ سره به دې شکل کې راځي ښه نو دا ځکه لینک شکل یې واخیسته و رنګ یې هم شین شو بل کته څېر خطي راغله
منظر خطي به یې مرکه کو. د بوتسټراپ یو کلاس ته ټکسټ ډیکوریشن به یې چی کو نن کو دا به یې کتنی خط ورک کي ټکسټ ډیکوریشن نن. نو که زه راسمه دا صفحه ریفرش کړم نو دې نه لرې سو دې بل نه به یې هم لرې کو ټکسټ داسې به وکړو کلاس په دا کاپي وای کوم کنټرول سی او په دې کلاس کې به ولګو. دا ګورې کلاس داخل کې لیکل کېږي ښه د بوتسټراپ خو ځکه کلاسونه دي دا ټول. نو دا موږ سره دې شکل کې راغلی. دې څنګ کې به یو ایکانونه هم بیا راولو. نو اوس ایکانونه به بله هغه کې یو ځای راوړو. نو دا دغونه کار موږ سره وستو ښه. دې ویلکم په ځای به دلته یو دانه دې واخلم دغونه داسې یو سیرچ آپشن به پکې راولو. د هغې لپاره به هم کار کوو. نو داسې یو کار به وکړو. دا اوس موږ هیډر کې کار وکړو. را بسم انډکس ډاټ پی ایچ پي کې ته نه دونه ده دلته ویلکم ده. ویلکم به دې نه پاک کړم دلته به یو دیو واخلم او کلاس به ورکړم کانټینر فل وایډ په دې باندې مکمله صفحه دې ونیسي او دې هغه کې به یو دانه دیو ډاټ رو به واخلم. دې کالم کانټینر کې مې رو واخیستله او دیو ډاټ کالم به واخلم او د اندازه به یې 12 کړم او دې کې به اوس ولیکم h1 کې به ولیکم ویلکم. نو تاسې که وګورئ دلته موږ سره دلته بیا مخکې ویلکم راغی. خو که زه دې ته بکګراوند کالر ورکړم دا مکمل دې ته بي جي ورکړم بي جي انفو. نو تاسې به اوس وګورئ په تغییراتو باندې. نو موږ سره دا په داسې شکل کې راغی ښه. نو داسې شکل کې موږ سره دا راغی. دې ته به موږ هایټ ورکوو. هایټ دلته به ورکړم سرچ بار کلاس مې ورکړه سرچ بار. نو را بسم دا سرچ بار کلاس په کاپي کړم اوس خپله به زه کوډ ورته ولیکم. را بسم کسټم ډاټ سی اس اس ډاټ ځکه اچوم چې دا یو کلاس ده سرچ بار ورته وایم هایټ ورکړه. هایټ څومره ورکړه 300 پکسله. نو که زه راسم اوس دا رفرش کړم نو موږ سره دې هایټ واخیست. او بل د نیو بار ته به هم یو رنګ ورکم نو را بسم هیډر ته نیو بار ګوره نه ده نیو بار دلته لیکل شوی بي جي لایټ. دا بي جي لایټ به دې نه ورک کړم دغه نیو بار نه ده دا به دې ته به یو کلاس ورکړم ټاپ بار دا به ورکړم. دا به هم زه کاپي کړم اوس خپل سی اس اس ته به راسم دلته به ورکړم ډاټ به ځکه چې دا موږ سره کلاس ده ښه. بکګراوند کلر څنګه کلر به اوس استفاده کوو. بیا به دې لپاره به یو وریبلونه به هم واخلو خاص یو دم موږ به اوس دقه رنګ به ورکړم کنټرول اس. نو ته که زه راسم دغه صفحه به بیخي ورکه کړم نو راسم دا ریفرش کړم موږ سره داسې شکل کې راغی ښه. دې شکل کې موږ سره راغی. را بسم دې سرچ بار ته به هم بکګراوند کلر ورکړم. بکګراوند کلر همدغه بکګراوند کلر به یې ورکړم خو دلته به لږ هغه راولم تیز غوندې راولم داسې. نو درې نه مې لږ رنګ تیز کړه. یا تاسو همدغه کوډ داسې RGB داسې ولیکئ همغه رنګ اخلي. نو که زه راسمه دا موږ سره رنګ نه اخلي ځکه رنګ نه اخلي چې بوتسټراپ لارې موږ ورته رنګ لګولی ده. نو دا خو دلته موجود ده که نه دا بي جي انفو مې لګولی نو دا بي جي انفو به دې نه ورک کړم. نو تاسې که راسئ اوس وګورئ موږ سره یې رنګ واخیسته ښه. رنګ یې واخیسته او بل دا د خط رنګونه موږ سره ښه نه ښکاري. نو خط رنګونه چې ښه نه ښکاري را بسم هیډر ته دا خو موږ سره هیډر کې دي. نو ټکسټ لایټ به ټولو ته ولګوم ټکسټ لایټ. نو را بسم دې کور هم دلته لیکل شوی ده دې ته به هم کلاس ورکړم ټکسټ لایټ خط به سپین کړي. دا موږ سره بوتسټراپ کلاس ده. دا بوتسټراپ کې ما ویډیوګانې هم کتلې پوهېږئ. نو که راسم ټکسټ لایټ دې ته خبرونو ته هم ولګوم ټکسټ لایټ غړو ته هم ولګوم او ټکسټ لایټ زموږ په اړه هم ولګوم دلته هم کلاس ته ولګوم کلاس کې دا لګول کېږي او دلته هم راسمه ټکسټ لایټ او دلته هم ټکسټ لایټ ګورئ دا کلاسو کې مې ورته ولګول. که راسم صفحه ریفرش کړم نو موږ سره دا دغونه جوړ سو ښه. دقه به هم رنګ کوو. نو دا خو موږ سره پاس دلته لیکل شوی ده پاڼه ټکی کام نو دلته به هم کلاس کې ولګوم ټکسټ لایټ. نو موږ سره به داسې شکل کې راسي. نو دا موږ سره جوړ سو. دلته ویلکم ده دې په ځای به زه یو انپوټ راخلم نو هغې لپاره به راسو انډکس ته او دلته ویلکم ده دا ویلکم به دې نه اوس پاک کړو
ښه ویلکم به پاک کړو، دې لپاره به یو دانه انپوټ واخلو او انپوټ ته به کلاس ولګو فارم کنټرول. ښه او اوس تاسې ګورئ دا موږ سره داسې شکل کې راغی. ښه دې ته به لږ پډینګ ورکړو دغه، او دې ته به پډینګ به ورکوم د سرچ بار ته پی، مثلا پی به ورکم 3 یا 4. نو تاسې به اوس وګورئ دا موږ سره لږ داسې کاته راغی، پډینګ یې واخیست. ښه او بل داسې به وکړم پی وای به یې پی هغه به یې داسې کم 15 به کم، یا دا ټول به پی 15 کم. تاسې ګورئ دا موږ سره دلته راغی. او ګورئ بل دا نیفبار ګټه دا ده، دا نیفبار چې موږ بوتسټراپ لارې اخیستی، بله ګټه دا ده که زه صفحه وړاکۍ کړم نو دا موږ سره دلته راځي داسې. خو بل دا نوی ګډون ګوره دلته راغی، نوی ګډون دلته راغی. نو دا به موږ ځکه دلته راغلی چې دا موږ بیجای اخیستی. بیجای هم ځکه اخیستی ده چې که زه راسم هیډر ته راسم، هیډر ته دا ګوره دا مکمل موږ یو دیف کې اخیستی. کنټرول ایکس کټ به یې کړم، دا به یې دې دیف داخل کې واچوم، د یو ایل لاندې نو دلته به یې واچوم. نو که زه راسم بیا به موږ سره په مقج کې ده، خو که زه صفحه وړاکۍ کړم نو ګوره موږ سره دلته راغی. ده داسې ګورئ موږ سره دا داسې شکل کې جوړ شو. دا د نیفبار ګټه وه. ښه اوس دا مې هم دلته دغونه وکړ، دا مې هم دلته داسې راوستل. نو که زه راسم انډکس ته، او دا مې دغونه کار کړی دلته فارم کنټرول. بل دې ته به هم لږ هغه وکړم، ام وای به ورکړم، مارجن پاسوانه به ورکړم 2 چې لږ کته لږ راسي، لږ نور به هم کته راولو ام وای 15. نو دلته به منځ قریبه نسي بیخي منځ ته سو. دا اوس دلته موږ سره ښه صحیح اماده سو. او دلته به ولیکم یو پلیس هولډر به ورکم، او بل ام وای مې ورکړی ده، ام ایکس به هم لږ ورکم، ام ایکس 3 به ورکم، یا دا 4 به یې کم موږ سره. ښه دا لږ صحیح نه راځي، ام ایکس به نه ورکوو، دغونه راځي صحیح ده. ښه بل داسې به وکړو، دې ته به زه سټایل ورکم، سټایل به ورکم، ویټ به یې لږ کم کم، ویټ به یې ورکم 80% باندې به یې ورکم. نو که زه راسم دا موږ سره دلته راغی. او ام ایکس به یې نه ده، ام ایکس 8 به کم، مارجن مې چې که 8 که دا مې کلاس کې ورته ولیکه، دا موږ سره اوس منځ ته راغی. نو دا سرچ بار موږ سره لږ ښه سو. ویټ مې 80% ورکړه، را به سم لږ هایټ به هم ورکم، هایټ به ورکم 50 پکسله به ورکو، څنګه راځي. نو موږ سره دغونه هایټ هم راغی، دا مکمل موږ سره اوس صحیح سو. ښه نو دغونه کار مې وکړ، سټایل مې ورکړ، مارجن مې دا شیان مې ورکړل. ښه دې انپوټ ته به یو پلیس هولډر هم ورلګوو، پلیس هولډر. نو دغه سټایل نه به وړاندې دلته به یو اټریبیوټ ورته ولګوو، پلیس هولډر. پلیس هولډر کې به چې ولیکم دلته ذهن کې مو څه ګرځي، داسې به ولیکم ذهن کې مو مثلا موضوع مو دلته وڅېړئ، دلته داسې ولیکم موضوع مو دلته وڅېړئ، داسې نقطې به ورکړم داسې. نو که تاسې دلته وګورئ موضوع مو دلته وڅېړئ، دا دلته راغی. نو ګورئ دا موږ سره داسې راغی. ښه او بل خبره دا ده، دلته به موږ دژ کې به یو آیکن راولو بیا د فنټ او سم له لارې. نو ما سره اوس انټرنیټ نشته، زه به د انټرنیټ مسله حل کړم. ښه هغه آیکن به بل وخت کې راولو چې څه وخت انټرنیټ و. نو موږ سره دغونه کار وسو، نو دغونه هم کار هم وکړه چې دا شیان بار هم جوړ کړو. دا شی اوس به داسې وکړم، دیجې کې دلته ما یو کانټینر اخیستی، یو کانټینر فل وایډ مې اخیستی و، دا دونه کار مې کړی و.
دا دیو ده او دا رو ده دا شیان پکې دي. نو که زه راسم دا صفحه لږ داسې کړم نو دا تاسو سره به معلوم شي. نو داسې به وکړم دې کانټینر فول وایډ نه کته به یو بل دانه یو بل کانټینر به م واخلم. div ډاټ کانټینر دلته مې کانټینر واخیست او په دې div کې به یو دانه رو واخلم، یو دانه رو. نو دا دونه کار موږ سره او په دې رو کې مونږه یو دانه کالم به واخلو، دوه دانې کالمونه به واخلو. div ډاټ کول دا به ورکم اندازه به یې 3 کو، اندازه به یې ام ډي به ورکم چې بریک پوینټ ام ډي سي، یعنې دلته بریک سي باید موږ سره 3. او یو بل به واخلمه div ډاټ کول ام ډي دا 3 سو، دا به 9 ورکو چې 12 مجموعه پوره سي. نو دلته به زه واخلم h1 ولیکم نیوز کټګوري او دلته به واخلم اپډیټ نیوز دا به یو h1 کې دا واخلم اپډیټ نیوز. نو ګورئ موږ سره دا دلته راغله، خو دا به موږ پښتو لیکو. د خبرونو ټولګې به ولیکو، خبرونو ټولګې. نو موږ سره خبرونو ټولګې دلته راغله. نو دا موږ سره h1 دا به وړکی کو، h3 به کو او دلته به مې h3 بند کړو. تاسو دلته ګورئ چې دلته دا شو. ښه دې ته به زه بي جي به ورکړم، بي جي انفو چې موږ به اوس یو رنګ ورکړو بیا به ورپسې کاروو. نو موږ سره دا داسې شکل کې راغی. او بل دې کانټینر ته به مارجن ورکړم MY 2. تاسې ګورئ دا موږ سره کته راغی. ښه نو موږ سره داسې دوه برخې راغللې، دلته به اپډیټ نیوز راځي او دلته به خبرونو ټولګي داسې به کته به راسي. ښه نو دغه کار موږ سره وشو. خبرونو ټولګي دا به داسې وکړم، اوس به یې پاک کړم. دا زه به داسې کته راسم چې دا ټول تاسې ووینئ. تاسې که مشکل وي بیا دې کوډ ته وګورئ، پرې پوه شئ. دغونه موږ سره هېڅ شی هم کته نشته. نو دغه کول بي جي سي ما انفو ورکړی ده. دلته به زه یو دانه پاراګراف واخلم ولیکم خبرونو ټولګي او اوس به کته یو UL واخلم. UL به واخلم، UL کې به الای واخلم، الای کې به ای واخلم. نو دې ای داخل کې به اوس زه ولیکم مثلا سیاسي خبرونه یا کورني خبرونه، کورني نه سیاسي خبرونه، اقتصادي خبرونه، کنټرول سی کنټرول وی، بل موږ سره رقم خبرونه دي سپورټي خبرونه او مثلا بهرني خبرونه. مثلا دا کټګوریانې موږ سره دي. نو دا موږ سره داسې برخه راغله. ښه او دغه کار موږ سره وسو. او بل دلته اپډیټ نیوز برخه کې به دلته ما اپډیټ نیوز اخیستی ده او دلته به زه ولګوم ټکسټ، یا دلته اپډیټ نیوز ده، دا بیخي غټ لیکل شوی ده. دا به H15 به واخلم، H15 تازه خبرونه، داسې تازه خبرونه. ګوره موږ سره داسې راغلي. نو تازه خبرونه باید موږ منځ ته راولو. نو دلته به یو کلاس ورته ولګوو
کلاس ټیکسټ سنټر ته نو تاسې به وګورئ چې دا موږ سره دلته راغله او بل دلته به داسې کوو دا ته به دې ته به دا بي جي انفو لګول سوی دا به بي جي زه لایټ کړم داسې لږ غرض دا موږ سره داسې برخه راغله ښه نو دلته به ولیکم دې ته به یو بل کلاس ورکړم کټېګوري کنټرول سی او دا به کلاس مې کاپي که او دلته به راسم دلته ډاټ نقطه به واچوم دلته اوس به ورته لیکم مین هایټ هغه معمولي لکه حد اقل سایز باید هایټ یې باید 300 پکسله وي نو که زه راسم موږ سره دا په داسې شکل کې راغی 300 پکسله اوس په بل کټګوري ډاټ کټګوري بیا به ورته ولګوم ورته په دې کې چې کوم یو ایل ده او یو ایل کې چې کوم الای ده الای کې چې کوم ای ده ورته ګورئ تاسې کلته راسئ دا به زه بند کړم اوس دا ځکه بوټسټراپ او دا شیان موږ ته نه دي پکار موږ چې اوس تنها کار کوو په انډکس ډاټ پی ایچ پي کې لګیا یو ورته هم ګوره ما ورته ویل کټګوري کې چې کوم یو ایل ده یو ایل کې چې کوم الای ده الای کې چې کوم ای ده نو دې ته به ټکسټ ډیکوریشن به نه ده دا نن کا ټکسټ ډیکوریشن چې کا نن کا او کلر یې چې کا کلر یې راځه اوس په بلاک ورته ولګو بیا به ورپسې وکړو نو موږ سره دې شکل کې راغلی او بل ډاټ کټګوري کې چې کوم یو ایل ده دې لیست سټایل نه ده لیست سټایل نن کا لیست سټایل په دې معنا چې دغه نقطې به لرې کړو اوس که زه دا صفحه ریفرش کړم نو دا موږ سره به ورک شي نو او بل دې ترمنځ به زه داسې وکړم دې ته به مارجن هم ورکړم دغه یو ایل کې چې کوم الای ده الای کې چې کوم ای ده دې ته به مارجن به ورکړم یا دې ته به مارجن نه ورکوو دې نه به پاس راسم ورته وایم ډاټ کټګوري کې چې کوم یو ایل ده یو ایل کې چې کوم الای ده دې ته به مارجن ورکوم مارجن به ورکړم ټاپ خانه دې واخلي 10 پکسل او کته هغه نه دي کته پورته دې 10 پکسله واخلي او داسې رایټ او لیفټ طرف دی 15 پکسله نو که زه راسم نو موږ سره دا داسې راغله او بل داسې به وکړو دا مارجن یې بیخي کم ده 10 پکسله نه 20 پکسله به یې اوس کړو 20 پکسله نو تاسې ګورئ موږ سره خبرونو ټولګې داسې راغلی او بل دا خبرونو ټولګې ته که زه راسم دا موږ سره پاراګراف ده دا به زه په H 4 کې ونیسم H 4 نو تاسې ګورئ دا موږ سره دا به منځ ته راولو لاس به ورته ولګو ټکسټ سنټر ته نو موږ سره داسې شکل کې راغلی ښه دا مکمل داسې به وکړو دا کلاس په کنټرول ایکس ډي نه به لرې کړم مکمل د کټګوري څنګ کې به یې دلته ولګوم سیدې داخل کې څه شي دي دا به یې ټول منځ ته راشي ټکسټ سنټر بخیر یا داسې به وکړو دلته دې نه مې لرې که دې نه مې لرې که را بسم کټګوري ته دې ته ورته وایم ټکسټ الاین یې نه ده سنټر ته که نو موږ سره منځ ته رانغله الاین آیټمز سنټر ته که بیا هم منځ ته رانغله خیر داسې به وکړو کټګوري کې چې کوم یو ایل ده دې ټکسټ الاین به سنټر ته کړو نو دا موږ سره منځ ته رانغله کنټرول ایکس یو ایل کې الای کې به یې ولګوو چې باید موږ دا منځ ته راشي خو دا په یو الای کې راغله ځکه دا شیان ټول الای کې وو نو دا موږ سره منځ ته راغله
اوس دا خبرونو ټولګې هم منځته راوستل غواړو. نو ما دا ګورې ایلای لپاره هغه مې چې منځته راوړه هغه مې دلته ټکس یو کې چې کوم ایلای دی هغلته مې ټکس الاین مې سنټر ولیکه. نو اوس به اوس داسې ورته ورکړم ډاټ کټګوري کې چې کوم څلور ده هغه هم ټکس الاین سنټر ته کړه. ګورې ځکه چې دلته کټګوري کې څلور په نوم موږ ټاګ اخیستی نو هغه به موږ ته منځته راسي ښه. نو دا هم موږ ته منځته راغله. او بل به داسې وکړو دا موږ ته منځته راغله. بل داسې کار کوو چې دې کانټینر داخل کې به یو دانه اچ آر واخلو به واخلو. نو تاسې ګورئ موږ سره داسې یو خط راغی اچ آر او د رو ته به اوس یو مارجن ورکړم ام وای به 2 ورکړم 3. نو ګورئ دې موږ سره لږ مارجن واخیسته. او بل دا کټګوري ته به راسو دې کټګوري ته دې ته به لږ پډینګ هم ورکړم 3. نو تاسې به وګورئ چې دا موږ سره لږ پډینګ هم واخیسته. نو دې پډینګ هم واخیسته. او بل دې ته به کالر هم ورکو. کالر کم کالر به ورکو دغه کالر چې موږ دلته کار کړی دی دغه کالر کنټرول سی دا به کاپي کم او دلته به یې راولم. نو تاسې ګورئ چې اوس دې موږ سره داسې یو رنګ واخیست. همداسې دې بل ته به هم دا رنګ ورکړم. نو کالر دا کاپي به یې کړم او دې څلور ته به یې ورکړم. تاسې ګورئ چې دا موږ سره رنګ واخیست. نو دې هم رنګ واخیست. نو دغونه کار موږ وکړو. موږ ویب سایټ هم ریسپانسیو ده. دې باندې کلیک کړم دا برخې راځي او که دلته راسم دا داسې راځي. نو هر څه موږ سره منظم دي. نو هر څه زموږ منظم مخکې د ځي. او بل دلته به موږ کاردونه راولو دې داخل کې. نو داسې به وکړم زه اوس لپاره به یې راولم بیا به ویډیو سټاپ کړو. نو راځم بوتسټراپ ته دلته دې ویب سایټ ته راځم. تاسې getbootstrap.com ولیکئ. نو که انټرنیټ لرئ که نه لرئ که بیا د دې نه کار واخلئ دا او رابسم کارت ته. کارت برخې ته به راسم او موږ سره همداسې یو کارت پکار ده یا موږ سره داسې یو کارت پکار ده. یو عکس به یو ایمیج به یو نور هغه به نو دا به زه کاپي به یې کړم او رابسمه اوس دلته د تازه خبرونو لاندې دلته به یې پیسټ کړم. کنټرول وي یو دفعه پیسټ مې کړ. نو دا به داسې انتخاب کړم کنټرول ټاپ بټ دا او دې ته به که زه راسمه ټب ګوره داسې انتخاب کړم انتخاب او ټب بټن ته فشار ورکړم. دا ګوره موږ سره داسې انتقالېږي. نو دا به لږ داسې منظم راولو. دا کارد دا به لږ داسې کوو او تاسې ګورئ دلته ما کارد کاپي کړ دې ډم یو وخت هلته مې کاپي کړ. دلته راسم نو موږ سره داسې شکل کې راغی. نو دلته عکس نشته دا ځکه داسې راغی. نو موږ دغونه ویب سایټ دغونه تیار کړه. نور به کار به هم پکې کوو خو ویډیو بیخي غټېږي بس ته دغونه